نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې بیمار شو او مرض الموت د الله رسول ته ورسېده نو د الله رسول صحت دومره کمزور شو چې جمع ته نشو راوتلی نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی مروا ابا بکر فليصلي بالناس ازما بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ابو بکر صدیق چې ستا پلار دی هغه ته حکم ورکا چې نن محمد رسول الله دا هغه صحت دومره کمزور دی چې نشي راوته خلکو ته جمع ورکي ابو بکر صدیق ته وایي چې جمع ورکي رش عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خپل پلار معلومو هر بچی ته د خپل پلار په باره کې علم وي چې زما پلار د دین سره څومره تعلق لري د دې د وجه نه پلارانو له پکار دي چې په کور کې داسې رهن سهن وکړي داسې کردار اپناو کړي چې د هغه بچی د هغه په نقش قدم باندې روان شي زمونږ استادو په دې معاشره کې پلاران داسې کردار ادا کوي چې وروسته بچی هغه شان روان شي بیا پلار سر ټکوي مولوي صاحب له راځي مولوی صاحب بچه می نسوار کوي سرګټ کی دغه شانتي چرس کی نور شیزونه کوي حال دا د دې پلار نقصان پلاری ماشومتوب کی چې دا ماشومو د لبې 10 روپۍ ورکی بچیا چې دکان نه سرګټ راته راوړه بچی د دې دکان نه راته نسوار راوړه دې بچی چې نسوار راوړل او پلار کې دا نسوار غوتې ور سره لاس کې د چې سرګټ راوړل او د دکان نه را روان دي او دا سرګټ ور سره پلاس کی زه تا نه تپوس کوم ته د عقل خاوند دی الله ذهن درکړی دی دا په استعمال کې راوله د دې ماشوم په لاس کې چې نسوار او سرګټي دا به د دې نسوار او د سرګټو نه څه تاثر اخلي ما سیوا د دې نه چې دا اوس د دې نه ما سیوا بل تاثر اخیستی شي ماشوم به چېرته ووایي دا ګنده شیز دی داسې به وکړي پلار پیسې راکړي دي وایي ورته نه دا قیمتي شی دی زما پلار یې استعمالوي زیم سبا استعمالوم او چې سبا دا استعمال شروع کی پلاری به سر ټکای چې بچی نه غل جوړ شو ډاکو جوړ شو شرابي ته جوړ شو پلانکې ته جوړ شو دستان کې ته جوړ شو اوس خلک مچنګوا دا ستاسو تربيت کمیو دا ستاسو کردار کمیو چې تا په کور کې د مون صحیح اهتمام نکو تا په کور کې صحیح رهن سهن نکو تا په کور کې بد اخلاقی کوله تا په کور کې دغه شیزونه کول د خپل بچو مخې ته بچی به د تا نه څه تاثر واخلي د دې د وجه نه په کور کې د مشرانو ته ویم داسې قدم اوچته وي دا مه وایې چې دا کور دی ما څوک نه ویني دلته مستقبل کې تا نه پیښې شه ستا د بچو سره ستا یو نسل تړلی شوی دی یو خاندان تړلی شوی دی څنګه چې ستا قدم وي دقه شانتې به د هغوی قدم وي لهذا په احتیاط قدم اوچت چې خبره کې داسې خبره وکړه چې د بد اخلاقۍ نه پاکوي د کنځلو نه پاکوي د دې دپاره چې ستا بچی کنځله زده نه کړي دا شیزونه یادوي او بیا یې په دې معاشره کې عام کړي زما محترمو زمونږ دا ګمان دی چې دا بد خلک دا جرمونو والا خلک دا نشیان خلک دا بدعمله خلک یعنې دا د نورو معاشرو نه راغلي دي او دلته ژوند کوي داسې نه ده دا زما او ستا بچي دي خو د تربیت کمی د مور او پلار د غفلت د وجه نه غل جوړ شي د مور او پلار د غفلت د وجه نه ډاکو جوړ شي د مور او پلار د غفلت د وجه نه چرسي جوړ شي د دې د وجه نه په دې باندې خاص توجه دا صرف راوړل نه دي د دې تربیت هم په تاسو باندې حق دی نو دا خبره مې ضمني طور سره ذکر کړه